آرټیفیشل انټيليجنټ یا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده؟ سلامونه ګرانو قدرمنو لیدونکو، په دغه ویډیو کې به ستاسو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا یا هم د چیټ جی پی ټي په اړه معلومات وړاندې کړو. زیانونه یې څه دي او ګټې یې څه دي؟ چیټ جی پی ټي یا هم آرټیفیشل انټيليجنټ مصنوعي ځیرکتیا په دا تیرو اخرو څو میاشتو کې د خلکو توجه ځان ته راجلب کړې ده. ډېر لیدونکي خپل کړي دي او همدارنګه د دې سیستم مالک هم له دې سیستم څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کړي دي. د ایلن ماسک په څیر ګڼ کارپوهان په دې باور دي چې چیټ جی پی ټي یا هم آرټیفیشل انټيليجنټ د دندو له منځه وړونکې وسیله ده او په دې سره به د خلکو دندې له لاسه ووځي. خو د بریتانیا لومړی وزیر اریشا سوناک بیا بل څه وایي. اریشا سوناک وایي چې نه صرف دا چې د چیټ جی پی ټي په استعمال سره به خلک دندې له لاسه ورنه کړي، بلکې ډېرې ګټې به ورته ولري او د یو همکار په څیر به ورڅخه استفاده وکړي. په چیټ جی پی ټي کې تاسو کولی شئ چې لیکنې ترلاسه کړئ، خو نو پلیګریزم یعنی دا ادبي غلا نه ده، او کله چې تاسو ته چیټ جی پی ټي کومه لیکنه درکوي هغه 100% یونیک وي، یعنی له کوم ځای څخه راکاپي شوې نه وي. له مختلف سرچ انجنونو څخه د ګوګل په څیر له نورو سرچ انجنونو څخه مختلف او دقیق معلومات درته راټولوي او په هره ژبه چې تاسو وغواړئ ګټه ترېنه اخیستلی شئ او لیکنې ورباندې کولی شئ. د پوهنتون یو استاد وایي د زده کوونکو د ارزونې او هڅونې لپاره مقاله لیکنه یوه ښه وسیله ده او ډېر کله موږ له دې ټکنیک څخه استفاده کړې ده چې خپلو زده کوونکو ته مو د کورنۍ دندې په توګه د مقالې لیکلو ټاسک یا دنده ورکړې ده، ترڅو هغوی په خپل ذهن کې هغه معلومات چې لري او د نورو معلوماتو پلټنه په کتابونو او د هغوی پلټنه له نورو ماخذونو څخه وکړي. خو چیټ جی پی ټي به د هغو لپاره په تاوان کې شي. دوی به هلته چیټ جی پی ټي ته ورځي او چیټ جی پی ټي به لیکنه ورته کوي. تاسو باید د دې په اړه هم خبر وئ چې د چیټ جی پی ټي هره لیکنه نو پلیګریزم یعنی د ادبي غلا نه وي. تاسو نشئ کولی چې د چیټ جی پی ټي په اړه پوه شئ. حتی تر دې دمه هیڅ کوم سیستم په دې نه دی توانېدلی چې د چیټ جی پی ټي لیکنه وپیژني چې دا چیټ جی پی ټي یا د روباټ په واسطه ترسره شوې که انسان کړې ده، نو ځکه خو هم دغه سیستم نړۍ حیرانه کړې ده. د یو پوهنتون یو محصل د زیرو جی پی ټي په نوم یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې تاسو پکې کولی شئ د چیټ جی پی ټي لیکنه معلومه کړئ چې آیا دا د چیټ جی پی ټي ده او که انسان په واسطه ترسره شوې ده. دغه د پلیګریزم لیکنو لپاره جوړه شوې وسیله ده، خو که رښتیا درته ووایم ډېر کم ځله کولی شي چې دغه ویب سایټ د چیټ جی پی ټي لیکنه معلومه کړي چې دا د چیټ جی پی ټي ده. ګنې تاسو یې خپله وازمایئ. په کروم براوزر یا په ګوګل کې ولیکئ چې زیرو جی پی ټي او بیا له چیټ جی پی ټي څخه یوه لیکنه ورته راواخلئ. ممکن په 100 کې یوه یا 2 لیکنې تاسو ته معلومې کړي چې دا تاسو له چیټ جی پی ټي رااخیستې دي. د ایلن ماسک خبرې ته راګرځو. آیا رښتیا به هم د چیټ جی پی ټي استعمال د کارکوونکو لپاره د دندو ننګونه وي؟ د موضوع د اړخ یو څه منطقي معلومیږي، نو ځکه خو هم د نیمایي څخه ډیر کارپوهان په دې باور دي چې چیټ جی پی ټي د بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی. د دغه روباټیک سیستم زیان چې د بشریت لپاره یې لري، د همدې سیستم مالک وایي تر هغه چې دا خبره معلومه شوې نه وي چې د چیټ جی پی ټي آرټیفیشل انټيليجنټ استعمال به د خلکو لپاره ګټه ورسوي او که تاوان. کله چې موږ دې پایلې ته رسېدلي نه وو، نو د چیټ جی پی ټي هر ډول پرمختګ به ودرېږي. دا چې چیټ جی پی ټي نو څه خصوصیات لري، په کومو برخو کې استفاده کولی شو، څنګه ورنه استفاده کیږي، اکاونټ څنګه پکې جوړیږي، څنګه ورته ساین اپ کیږو. که غواړئ چې د دغه مصنوعي ذکاوت په اړه نور معلومات هم درته خپاره شي، نو زمونږ دغه د یوټیوب چینل درسره تعقیب کړئ. تر بیا ښه وخت.